أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب حسن اسلام المرء. د دې باب مناسبت د مخکینی باب سره په آسانه لنډه طریقه چې بدرالدین عینی رحمه الله ذکر کړی ده هغه دا ده چې په مخکې باب کې دا خبره ده چې لمونځ جز ده د ایمان نه. په دې باب کې حسن د اسلام ذکر شوی. دا واضح خبره ده چې په اسلام کې حسن هلته راځي چې په لمنځو باندې پایبندي وشي. نو مخکې د لمنځو خبره، اوس د لمنځو په واقع کې تایید ده چې په د لمنځو پایبندي وشي نو په اسلام کې حسن راځي. او مقصد امام بخاري د دغه باب نه رد په مرجئه او په معتزله او په خوارج باندې. په دې طریقه چې دلته عنوان د حسن ذکر کو، حسن د اسلام او ایمان مخکې موږ تاسو ویلو چې یو شی دی. دا حسن د اسلام مختلفې درجې لري. یو دا ده چې انسان الله تعالی ته ظاهرا او باطنا تسلیم شي، انقیاد وکړي، دا یوه درجه د حسن ده. تر دغه نه پورته چې بیا شرح صدر ورته نصیب شي، انشراح راشي، دا بله درجه د حسن ده. تر یغه نه پورته چې انوار د طاعات ورته نصیب شي، هر طاعت کې خدای پاک نور یې ښیده، د هغه سره پورته ته حسن راځي. بیا چې څومره طاعت زیاتیږي دا حسن کې زیادت راځي. اوس چې حسن مختلفې درجې لري، په مرجئه باندې رد ده، دوی وایي چې طاعت مفید نه دی، انسان ته ګټه نه رسوي. رد ده په هغو څنګه ګټه نه رسوي؟ په هر طاعت باندې په اسلام کې حسن راځي. او حسن مختلفې درجې لري. څومره چې د چا طاعت زیاتیږي دغومره د هغه انسان درجې پورته کیږي په حسن کې. او خوارج او معتزله باندې رد ده چې خوارج او معتزله دا وایي چې د انسان نه چې طاعت پاتې شو، یو عبادت پاتې شو، نو لاړ د ایمان نه ووت. بیا معتزله فاسق ورته وایي، کافر نه ورته وایي، خو لیکن مؤبد فی النار بولي چې همیش به وي ذاتي په جهنم کې. او خوارج د اسلام نه چې خارج نو دستی په کفر کې داخل بولي چې کافر ده. د په دغه عنوان په دواړو باندې رد وکړو چې د طاعاتو په نیستی سره د ایمان او د اسلام نیستی نه راځي، صرف حسن ختمیږي. اصل ذات ایمان چې هغه تصدیق قلبي ده، په نه لمانځه هغه تصدیق خو نه ختمیږي. تصدیق موجود ده خو عمل هغه حسن لار ختم شو. که بل عمل پاتې شي بله درجه د حسن پاتې کیږي. بیا امام بخاري رحمه الله وی وقال مالک اخبرني زید بن اسلم. امام بخاري خو د امام مالک صاحب شاګرد نه ده، دې په منځ کې واسطې شته. دی چې وی چې قال مالکون نو دغه حدیث ته حدیث معلق وی چې اول د سند پاتې شي، حدیث معلق ده. خو دغه حدیث معلق دو قسم موږ تاسو اول مقدماتي خبرو کې ذکر کړی وو. یو قسم داسې تعلیقات دی بخاري چې په بل ځای کې بیا دغه حدیث موصول ذکر کړی، سند ټول ذکر وي. خو بعضې داسې تعلیقات دي چې دلته چې معلق ذکر د بل ځای بیا مسند ده ذکر کړی، خو او نورو کتابو بیا متصل ذکر کړی. داسې معلقات چې هغه امام بخاري په بل ځای کې بیا موصول نه ذکر کړي، 150 دي. دا هم د یو تعلیقاتو د جملې نه ده چې امام بخاري په خپل کتاب کې بل ځای موصول نه ده ذکر کړی، اما نور علماو نه کلخله ده. نو معلق روایت دا خو بنا بر ظاهر انقطاع ده پکې، خو اول د سند نشته. او حدیث منقطع حجت ته کنه د لوی خبره اختلاف ده پکې. صرف دومره به ویایو چیرې هم چې امام بخاري دا تعلیق جزمن ذکر کړی، دا دلیل د موصولیت ته چې دغه په حکم د مستند او متصل کې ده. په هغه نورو خلکو چې کومو سندو ذکر ده د امام بخاري په یغو اعتماد وي، د هغې وجې نه دا مسند ذکر کوي، په جزم سره ذکر کوي. دلته که مخکې تاسې یاد وي قیله یو ځای کې ویله شوی وه، هلته دا خبره وه. دلته قاله ویایي
معلومه صيغه ذکر کی په جزم ذکر کی نو د دې په یغه اعتماد چې د حدیث موصول ده. نو امام مالک رحمه الله دغه روایت نقل کوي د زید ابن اسلم نه، هر روایت نقل کوي د عطا ابن یسار نه چې هغه جلیل القدر تابعی ده. هغه وی چې ماته حضرت سیدنا ابو سعید خدوری رضی الله تعالی عنه چې نوم سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه ده، یغه ماته ویلې چې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې کله انسان اسلام راوړي بیا د خپل اسلام په حسنه طریقه وي چې د حسن تعبیر بیا وروسته کوو، نو د دغه اسلام په برکت الله تعالی د ده مخکینی ګناهونه ټول معاف کوي او د دغه نه بعد خبره د بدلی او د برابري د قصاص هر نیکی چې کی یو په لسه تر یو په وسه پورې خدای پاک عوض ورکوي. خو ګناه یې که وکړه ګناه سزا په مثل د زیاتوي نه ورته، په ګناه کې هم که الله تجاوز وکړه ورته معاف یې کړه یو مثل سزا هم نه ورکوي. دوم روایت هم چې کله کوم انسان خپل اسلام حسن کی هر حسنه چې دی کی د لیکل کیږي بعشر امثالها الى 700 ضعف او هر ګناه د په مثل لیکل کیږي، هغه نور استثناء خبر ده الا ان تجاوز الله که تجاوز وکي هغه نه لیکل کیږي. اوس په مجموعه کې د حدیث په لفظ کې حسن اسلامه چې راغی عنوان ثابت شو چې حسن د اسلام المرء، په اسلام کې حسن شته، درجې مختلفې لري، زیادت و نقصان کې راځي، نورات په مرجئه او په خوارجو په معتزله او باندې راځي. لیکن مجموعه کې چې حدیث مبارک ته وګورو د الله تعالی د مسلمان سره د رحم شان ده چې هره نیکي وکړه یو په لسه هغه کم عوض ده چې ورکوي، نور یو طرف ته په زیادت کې یو په وسه نور به خبر کې کو چې تر څو. اما د ګناه په متعلق کې کله داسې چې ګناه بالکل ورته معاف کی، کله داسې چې د ګناه په ځای هم نیکي ورته ولیکي، خو کله داسې چې صرف دغه ګناه په انداز باندې سزا ورکړي. د جانب د ګناه کې عدل یا رحم ده او په جانب د حسنه کې محض رحم ده چې څومره نیکي کې یو په لاسه یو په وسه دا چې درته زیاتوي. اوس په دغه حدیث مبارک چې ظاهر د حدیث مبارک ته وګورو د حدیث یوه جمله په بل ځای کې چې ذکر ده هغه دلته پاتې ده. دلته وی چې انسان چې ایمان راوړي بیا هره ګناه چې مخکې کړې وي د دغه اسلام په برکت هغه مخکینی ګناه ختمېږي. دوم جز چې نیکی مخکې کړي د کفر په وخت کې چې نیکی کړي هغه ورته لیکل کېږي وکل حسنة تكتب ازلفها تكتب له ازلفها، هر حسنه چې مخکې کړي وي هغه ورته لیکل کېږي، د مخکې وخت نیکی ورته لیکل کېږي، د مخکې وخت ګناه ورنه ختمیږي. اوس اول په دغه ځای کې خبره وکړو چې هغه متروکه جمله ده وکل حسنة وتكتب له كل حسنة كان ازلفها، لیکل کېږي دته هر نیکی چې د مخکې کړې وه، د کفر په وخت کې چې نیکی کړې وه چې وروسته اسلام راوړ هغه د کفر د وخت نیکی هم ورته لیکل کېږي. په دغه ځای باندې اوس خبره وکړو. امام بخاري رحمه الله دا جمله ولې تر کړې ده؟ څوک وایي چې ځکه د تر کړې ده چې دا جمله خلاف د قواعد شرعیه و ده، د اصول خلاف ده. نو چې د اصول خلاف ته اعتماد نشته، په کېدی شي چې راوي د ځانه لیکلي وي ځکه د ده په یغه جز اعتماد نشته، داسې نه چې حدیث ثابت شي بیا د اعتماد نه پکوي. چې د اصولو خلاف ده نو لحاظه دی وي چې دا به صحوه د راوي وي، راوي به د ځانه لیکلي وي. اوس د ده خبرې ذکر وکړو چې د کفر د وخت نیکی پس له اسلام نه لیکل د اصولو خلاف ده که نه؟ اول هغه څوک چې دا وی چې دا د اصولو خلاف ده، ولې د اصولو خلاف ده؟
وایي ځکه مخکې د انما الاعمال بالنیات په حدیث کې موږ تاسو ویلي وو چې نیک اعمال 3 قسمه دي: طاعات، قربات، عبادات. په دغو دریو کې مو بیا فرق کړی و. په طاعت کې ضرور چې ده هغه دا ده چې د ده خبره به موافق د امر د شریعت سره وي. نور نیت تعارف د من یتقرب الیه نه ده پکې شرط، خو دا کار به موافق د امر د شریعت سره وي. د دغه نه ورپورته چې قربات دي، په یغ کې بیا دا شرط د قبولي دپاره چې د امر د موافقت سره دام کې ضرور ده چې من یتقرب الیه چې چاته ځان ورنږدې کوي هغه خو به پیژنې. او په عبادت کې تر دغه نه مزید دریم ټکی هم شرط ده، د امر د شریعت سره به موافقي. من یتقرب الیه به هم پیژنې، خو نیت به دې هم وي. اول د دغه بیا مثالونه راوګرځوو چې شپې په منځ کې ډېرې دي زموږ ویر شوي. طاعت چې په هغو کې ضرور د موافقت امر د شریعت سره، هغه سوچ او فکر د کافر ده چې په مصنوعاتو د رب کې تصور شروع کی، آخر مفضي شي ایمان راوړلو ته. اوس دا چې د مخکې ایمان نه و، الله تعالی یې نه پیژندو، که پیژنده بیا کافر ولې ورته ویل کېده؟ خو سوچ ورسره پیدا شو چې مخکې موږ تاسو ویلي، اوس به لږ بیا تشریح کړو چې یو کنکای مرتب نظام چې موږ ووینو د لیکلو یا د ساختماني دستي، موږ دا سوچ کوو چې دغه مرتب دی ده چې دا چا ترتیب ورکړی، دا ژوندی هم ده، عالم هم ده، قادر هم ده، د خپلې ارادې خاوند هم ده. ځکه دا شی په خپله نه جوړېږي، دا خط په خپله دغسې نه لیکل کېږي، دا شعر په خپله په دغسې حسن قافیه په خپله نه جوړېږي. اوس د دغه ځای نه د سړي سوچ ور پیدا شو چې ښه داسې یو کنکی دغه ستن د دا شاوخوا ډیکوریشن چې جوړ ده دغه په خپله نه ده جوړ شوی، دا دومره غرونه په خپله پیدا دي، دا دومره مځکې په خپله پیدا دي، دا دومره ونې او بټې او دا کائنات چې موږ وینو دا په خپله پیدا دي، دا اسمان چې وینو دا په خپله پیدا ده، دا د لمر او د سپوږمۍ نظام چې وینو، شپه او ورځ چې وینو دا په خپله ګرځي. دا سوچ پیدا شي، اخر یقین شي چې یو ذات شته چې هغه ذات د دغه نظام چلوونکی ده، او هغه ذات مخلوق د دایرې نه د باندې ده. ځکه مخلوق بتمامه ټول محتاج ده، په خپل وجود کې خالق ده. نو وجود د کومه نه شو؟ معلومیږي یو ذات شته چې هغه موجود لذاته ده، هغه ذات دغه نظام چلی چې یو وارې موجود شو، بیا دا نظام بې علمه نه ده، عالم هم ده، بې قدرته نه ده، قادر هم ده، بې لیدلو نه ده او لیدونکی هم ده، بې اورېدلو نه ده اورېدونکی هم ده، بې ارادې نه ده، مستر نه ده، د ارادې خاوند هم ده، بې کلامه نه ده، ځکه په دغه کائناتو پیدا کولو کې کله کون ته امر ته ضرورت راځي. په د ټولو صفاتو علم راغی، ایمان راغی که نه راغی؟ د الله په وجود او په صفاتو ایمان راغی. دا اول چې د تصور شروع کوو الله یې نه پیژندو، خو دا تصور د امر د شریعت سره موافق و. ولې خدای په کافر هم ایمان غواړي که نه غواړي؟ د قرباتو مثال لکه تلاوت یا نفلي صدقې. دغه صدقه چې تا وکړه، تلاوت یې وکړو، دا علم حاصله په دغه کې د موافقت امر د شریعت سره دام ضرور ده چې دا صدقه چې زه کوم، په دغه صدقه زه چاته نږدې کېږم، دا چاته محبوده د عمل، نو دا به هم پېژنې. او عبادت لکه د موږ تاسې فرضي احکام، لمونځ ده، روژه ده، زکات ده، حج ده، چې دغه کې هر یوه کې بیا نیت هم شرط ده. اوس نو دوی ویې چې د کافر چې د کفر په وخت کې نیک اعمال کړي، وسیله رحمي یې کړې ده، غلام یې آزاد کړی ده، صدقې یې کړي دي، په هغه وخت کې د ده نیت و من یتقرب الیه پیژندو، نو دا څنګه معتبر شي؟
نو ځکه چې دی وی چې دا د اصولو د قواعدو خلاف ته امام بخاري دا جز تر کړی لکن څوک چې وایي چې نه دا حدیث کې دا جز شته نو د دغه ځای ثبوت کوي چې دغه د کوپر د وخت نیکی چې چا په کوپر کې کړی وي اوس چې اسلام راوړ اوس خدای پاک هغه نیکی مرته ولیکي چې مخکې کړی دي دا د اصول خلاف نه ده د اصول خلاف په الته وای که دغه انسان ته چې د کوپر په وخت کې نیکی کړي په یغه وخت کې نیکی ورته لیکل کېدای چې ایمان نه وای او نیکی منظوره وای دا د اصول خلاف ده د ټول اعمالو د قبلي لپاره ایمان شرط کنه ده چې شرط نه مشروط څنګه موجود شي هغه وخت کې کله کله کېدای دی ته دا د اصول خلاف اما حدیث مبارک کې خود سي دي چې څوک په اخلاص اسلام راوړي نو د مخکې وخت نیک اعمال بیا خدای پاک ورته لیکي اوس لیکي چې اسلام راوړ اوس لیکي او اوس چې وګورو اسلام ته په اسلام کې د نن موږ داسې مثالونه لرو چې انسان بالکل عمل نه د کړی الله ورته لیکي مسافر نه د سفر دی وجنه مریض نه د مرض دی وجنه هغه نیک اعمال چې د مخکې نیت د دوام او چې همیشه به زکم خو د مرض یا د سفر دی وجنه تر پاتې شو بیخي ونه کړه الله تعالی ملائکه ته ورته کنه چې قرآن ورته ولیکي هغه نفلي اعمال چې د پکور کې کړه د صحت په حال کې کړه هغه ټول ورته ولیکي عمل موجود ده هذا الله ورته وی چې ولیک دا صحیح سعادت باندې ثابت ده کنه بالکل عمل موجود نه ده موږ تاسو بل ورځ ویلې د تبوک نه راوګرځیده پیغمبر علیه السلام ویل داسې خلک شته په مدینه منوره کې چې موږ سره تللی نه وو خو د موږ سره په دا عمل کې شریک وو صحابه ورته ویل څنګه شریک وو چې وجود نه وو عمل وایي خو عذر د وجه نه پاتې وو کنې نیت خو د دیم د تګ وو چې عمل بالکل موجود نه ده الله یې لیکي د مسلمان سره مخکې موږ ویل چې شان د رحم ده بلکې کله ګناه په نیکي ورته بدلوي حدیث مبارک موږ تاسو ویل چې په ورځ قیامت باندې کله الله تعالی یو مسلمان ځان ته نږدې کی او بیا ملائکو ته وی چې دته کنکي ګناهونه ورته عرض کوي کبیره یې ما ورکوي پلانکي ګناه دې کړې وه او پلانکي دې کړې وه او دا صغیرې ګناه ورته ذکر کوي دای په ډار کې شي چې کبیرو ته ورپام نشو زه خو غرق شم بیا الله تعالی ملائکه ته وی اوس دې هرې ګناه په ځای یو نیکي ورته ولیکئ چې ګټې ته تاوان نه خبره بچ شوه ګټې ته لاړه بیا دی مدعي شي چې خدای پاکه څه ګناه خو مې نور هم کړی وي بیا د کبیرو خپله غوښتنه کوي چې نبي علیه السلام دومره وخندل چې د ځان غاښونه مبارکان یې ښکاره شوه اولئک الذین یبدل الله سیئاتهم حسنات چې هغه ځای ته وګورو نو دا څه ولې بعیده ده د اصولو خلاف ده چې کړی عمل موجود عمل اوس ورته منظور کړي کړی خو یې او موافق د امر و نیک کار د شریعت موافق ده که نه ده موافق وي د شریعت کار چې کړی یې ته نیک کار ویلی کېږي موافق و د شریعت اگر که من یتقرب الیه نه پېژندو اگر که نیت نه و خو عمل خو د شریعت اصولو سره موافق عمل ده کړی ده او په دې باندې دلایل موجود دي یو دغه حدیث مبارک چې د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه نقل ده په دغه کې دغه داشته چې هغه نیک اعمال چې د مخکې کړي وو چې دا ورته ولیکل شي دوم حدیث مبارک راځي حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ چې د 120 کاله عمر ده 80 کاله په کوپر کې تیر کړي 80 کاله په اسلام کې د کوپر په وخت کې 100 غلامان آزاد کړي وو 100 اوښانې صدقه کړي وو دغه وخت د اعمالو پوښتنه یې وکړه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه چې بعضې کارونه چې نیک ما په کوپر کې کړي وو هغه به اوس خدای پاک راته منظور کړي که نه حضرت پیغمبر علیه السلام ورته وی اسلمت بما اسلفت تا اسلام راوړی سره له هغه نیکیو چې تا مخکې کړي هغه دې خود خدای پاک نه ضایع کوي
خو بعضې خلک چې دا د دوی د کفر د وخت اعمال خلاف الاصول بولي د دغه حدیث نه بیا توجیحات کوي، تاویلات کوي. څوک وي چې اسلمت بما اسلفت د دې یا دا معنا ده په کفر په وخت کې تا کې خدای پاک ملکه د سخاوت پیدا کړې وه، اوس د هغې ملکې سره ایمان راوړ، اوس سخاوت ځکه نه درته بوجده په اسلام کې دی نه بیا 100 غلامان آزاد کړه، 100 اوښانې صدقه کړه. تا ته خو تیاره ملکه موجوده وه، د هغې ملکې د سخاوت سره د ایمان راوړی، نو اعمال صدقې درته اسانه دي. موږ ته شریعت وایي کنکي ته د کنکونې نه حکم د لمانځه کوي، په 2 کلنۍ په لمانځه دروي. چې ملکه د صلات کې پیدا شي تر بلوغه پورې، نو د بلوغ نه بعد چې دی مکلف شي په لمانځه لمونځ کول به ورته ګران نه وي. صدقه چې یو چاته ورکوئ د کنکي په لاس یې ورکوئ، سائل ودرېدو روپۍ کنکي ته ورکړه چې وریوړي، چې د کنکونې نه د سخاوت ماده پې موجوده شوه، چې لوی شو نو بیا به د سخاوت ماده به دته سخته نه وي. که موږ کنکونې نه هلک ته نیکه تربیه ورکوو چې سلام واچوه، ستړی مشې ورکه، د عالم لاس مچ که، د کنکونې نه د ده سره عادت شي، پس د لویینه نه بیا دا هېڅ مشکل نه وي. د چې موږ عام خلک پنکي ته کنځا وکړه، اول دا په زده کوو، پلانکی ووایه، بیا چې لوی شي هغه ذاتې پلار ته هم کنځه کوي، مور ته هم کنځه کوي، دی هم وایي، بیا شکایت هم تر کوي. خو تا اول دغه په زده کړه. د کنکونې نه چې کومه ملکه پیدا شوه، هغه ملکه بیا وروسته هم کار کوي. نو تا خو اسلام د هغې ملکې سره راوړی ده، یا یې دا معنا ده دی وایي، او یا یې دا معنا ده اسلمت بما اسلفته، دا تا ایمان په برکت یغه نیک اعمالو راوړ چې مخکې تا نیک اعمال کړه. نیکي د نیکي دپاره زینه ده، چې یو نیک کار دې وکړو د دغه نه توفیق درکول کېږي پورته نیک کار ته پسې ځې، یو د بل دپاره معاونه ده. نیکي سړی نیکي ته رابولي. صدق کذب په باب کې چې تاسو ته 2 ترمذي کې ذکر کېږي، صدق سړی بیر سړی جنت ته، کذب فجور ته، فجور جهنم ته. دیغه په برکت ایمان راوړ. یا اسلمت بما اسلفته، تا ایمان راوړ سره له یغه نیکنامۍ چې مخکې تا ګټلی و. اوس چې خلک سخي درته ویي نو د تا هغه وخت له یادې دی پخوا ډېر سخي و. دوی دا تاویلات کوي، لیکن وایي دا تاویلات ټول خلاف د ظاهرو متبادر دي. ظاهر د الفاظو ته چې سړی وګوري چې اسلمت بما اسلفته، ظاهره معنا یې دا ده چې تا اسلام سره له یغو خوباییو راوړی ده. سره نو دا معنا هغه د خدای پاک نه ضایع کوي. بل دلیل د دې دپاره چې د کفر د وخت نیک اعمال پس له اسلام نه خدای پاک منظور کوي. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حضرت پیغمبر علیه السلام نه د خپل یو قریب په باب کې چې په شرک کې مړ شوی و، خو ډېر سخي و. ابن جدعان په باب کې پوښتنه کوي، هغه خو ډېر نیکۍ کولې، هغه ته به خدای پاک د هغو نیکۍ ثواب ورکړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته نه، ولې ده په ټول عمر یوه ورځ هم نه دي ویلې رب اغفر لی یوم الدین، یعنی ایمان یې نه ده راوړی، د قیامت نه ده ډار شوی. نو څنګه خدای پاک منظور کړي؟ که یو وارې دا کلمه ویلې وای نو ایمان یې راوړی وای، بیا به خدای پاک ثواب ورکړی و. نو خو معلومیږي چې د کفر د وخت نیک اعمال پس اسلام راوړلو نه، چې سړی اسلام راوړي، الله تعالی هغه رحیم ذات، کریم ذات چې د مسلمان سره د رحم معامله ده، د مخکې وخت نیکۍ ورته ولیکي، هېڅ مشکل په دې کې نشته، خلاف د اصولو نه ده، دا په شریعت کې موجود ده. دا خو په هغه متروکه جمله کې چې انسان ایمان راوړ، بیا د ایمان نه بعد هغه نیک اعمال چې د په کفر په وخت کې کړي وو چې هغه هم خدای پاک ورته منظور کړي، کړي خو یې مخکې وو، اوس منظور کړي چې بس د دغه ثواب هم ورته ولیکئ. دومه جمله چې دلته ذکر ده هغه دا ده چې اسلام چې سړی راوړي، الله مخکینی ګناهونه یې معاف کوي. اوس په دغه کې بیا اختلاف ده چې په نفس اسلام راوړلو تیر ګناهونه معاف کیږي او که نه،
د هرې ګناه نه به هم توبه باسي، لکه د کفر نه چې توبه وایسته د هرې ګناه نه به هم توبه باسي، پس د هغه نه خدای پاک هغه مخکیني ګناهونه معاف کوي. نو بعضې علما وایي چې که سړي ایمان راوړ او داسې ایمان یې راوړ چې لکه د کفر نه چې تائب شو د ټولو ګناهونو نه هم تائب شو، بیا خو مشکل نشته، کفر یې معاف ګناهونه یې معاف. خو که د کفر نه یې توبه وایسته خو هغه مخکیني خویونه چې مخکې سود کوه، مخکې غلا کوله، مخکې زنا کوله، مخکې کوم ګناهونه کول، هغه ګناهونه نه پرېږدي، خپل عادت کوي اوس هم دوی بیا تېر ګناهونه نه دي معاف. لکه اوس د اسلام راوړلو نه بعد چې کومه ګناه کوي په دغه ګناه نیول کېږي، په هغه تېرو ګناهونه هم نیول کېږي. ولې؟ وایي دلته هغه د قید حسنه ذکر شوی ده. څوک چې اسلام راوړي فحسن اسلامه، حسن د اسلام د ده وایي دا ده چې په ایمان نه بعد بیا ګناه نه تر وشي. که ګناه وشوه خو حسن یې ختمیږي که نه، چې ایمان حسن وي بیا مخکیني ګناهونه معاف کېږي. موږ وایو چې نه، اسلام مطلقا هادم د مخکینیو جرمونه ده، ټول جرمونه په ختمیږي. خو د دغه حسنانو بیا څه معنا ده؟ دغه موږ وایو چې یا دا معنا ده چې ایمان په اخلاص راوړي. ایمان، اسلام، احسان، په وخت حدیث جبرئیل امین کې موږ د احسان نه تعبیر په چی شي کوو؟ په اخلاص. چې ایمان په اخلاص چې مخکینه ګناهونه معاف کیږي. دغه کې بل ته شي اشاره د ایمان د منافقت ته اشاره ده. که په خوله ایمان راوړي خو په زړه کې ایمان نه وي، مخلص نه وي، نوم بدل شو، مشرک ورته ویل کېدو، اوس منافق ورته ویل کېږي. مصداق خو نه شو بدل، کافر و کافر ده. مخکې یو نوم د کفر و، په اوس بل نوم د کفر ده. په دغه د تش د خولې په اسلام باندې ګناهونه نه معاف کېږي، خو کافر و کافر ده. هیئت بدلوي، آمیده ده آمیده ده، خوبونه بند. نو دا چې اسلام په اخلاص وي بیا نو خدای پاک کفر راکړي، خو چې په اخلاص نه وي بیا خو منافق دی، بیا خود ګناهونه نه معاف کېږي. یا دومه معنا د حسن د اسلام موږ وایو دا ده چې خاتمه یې په ایمان شي. فحسن اسلامه، ایمان یې راوړ خو تر مرګه بیا په ایمان باندې ورسېدو، نو تېر ګناهونه یې معاف دي. او که داسې و ایمان یې راوړ، یو څه وخت په ایمان کې دننه تیر کو، وروسته العیاذ بالله بیرته مرتد شو، مرګ په ارتداد کې شو، بیا خدای پاک په هغه تیرو ګناهونو هم نیسي، د دغه وخت په ګناهونو یې نیسي. موږ تاسې د حیض په باب کې طهر متخلل بین الدمین په حکم د دم کې بولو که نه بولو، بیا د مابین طهر ته اعتبار نشته، کافر و کافر مړ شو، یو څو ورځې په منځ کې مسلمان، هغه اسلام ته اعتبار نشته. نو بیا حسن اسلام دا معنا چې سړی ایمان راوړي خو په ایمان مړم شي، بیا نو د دا تیر ګناهونه ټول معاف. دوم دلیل چې په کفر سره ګناهونه هم معاف کیږي، لکه څنګه چې ایمان سره کفر معاف کیږي ګناهونه معاف کیږي. آیات مبارکه ده، الله تعالی وی قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر له ما قد سلف. که د کفر نه توبه ویسته ټول ورته وی دغه کافرانو ته چې ما سلفه ټول معاف دي. دریم مسلم شریف کې موږ تاسو ته را روان ده، حضرت عمرو بن عاص راغی نبی علیه السلام ته ایمان راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ته لاس ونیسه چې زه بیعت در سره وکم. پیغمبر علیه السلام لاس ورته ونیو، د لاس بیرته تر ټول کړ. ولې؟ وایي زه یو شرط ګدم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته تشترط ماذا؟ څه شرط ګدې؟ وایي موږ په کفر کې زناوې، شرابونه او قتلونه او غلاوې ډېر ګناهونه کړي دي، ځکه خو د جاهلیت دور و. که په ایمان باندې مې مخکیني ګناهونه معاف کیږي بیا خو ایمان راوړم، کنه یې خاص هم غرق کړي چې نه معاف کیږي بیا خو فایده د ایمان څه ده؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته خو ما ډېر هوښیار سړی بللی، ولې ته نه پوهېږې اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله؟ ما عامه ده که نه ده؟ ته نه یې خبر چې اسلام مخکیني ګناهونه ټول معاف کوي؟
ولې شک درته پکې پیدا کېږي. بل حدیث موږ تاسو ته را روان ده او یو ځای کې راته تېر شو کتاب المغازي کې چې په یوه غزوه کې حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه چې هغه نفر محاصره کو دو انصاري هغه سړي په کلمه وویل ده چې ووایه مړ یې کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې ده ته ډېر توبیخ ورکړ، ده ته دا نه ویل چې کاشکې چې ما اوس اسلام راوړی وای. هلته موږ څه ویلي؟ معنا دا ده چې که ګناه رانه شوې وایم خو چې د اسلام نه مخکې شوې وای چې اسلام یې راوړی هغه دا قتل ګناه به معاف شوې وه. نو په ایمان راوړلو لکه کفر چې معاف کیږي، په ایمان راوړلو تیر ګناهونه هم معاف کیږي، خو چې ایمان په اخلاص وي بیا په ایمان دوام وي تر مرګه پورې. دواړه شرط به یې پکې، ایمان په اخلاص منافقانه نه وي او مرګ هم په ایمان کې بیرته مرتد نه شي. نو تیر ټول ګناهونه الله تعالی به دغه ایمان په برکت باندې ختموي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې چې ایمان په اخلاص راوړ الله یې مخکینی ټول ګناهونه معاف کوي. چې ایمان په اخلاص راوړ الله یې هغه د کفر د وخت نیکي هم لیکي. هغه بله جملې لحاظ هم وکړو. اوس نو چې ایمان راغی تیر ګناهونه معاف شو، تیر نیکۍ منظور شوې، دغه نه بعد خبره قصاص ده. قصاص به دې ته ویل کېږي. نو هره نیکي چې کی الله یې یو په لسه تر 700 پورې ورته لیکي او ګناه په مثل لیکي او که یې غنې الله معاف کړي تجاوز وکړي هغه هم نه ورته لیکي. اوس بیرته بیا دلته پوښتنه ده چې حدیث مبارک نه خو دا معلومیږي چې د انسان نیک اعمال د هغو کې تضعیف تر 700 پورې راځي، د لاسو نه تر 700 پورې. آیا دا تضعیف تر دا 700 پورې محدود ده، تر 700 پورې زیاتیږي اعمال که تر دغه نه نور هم زیاتیږي؟ بعضې علما د دغه حدیث مبارک د ظاهر په لحاظ دا وایي چې حسنه تر 700 ضعفین پورې مضاعف کیږي، یو په 200 بدله ورکوي تر دغه نه زیاته نه. لیکن مختار قول د جمهور علماو دا ده چې نه، تحدید تر 200 پورې نشته. ولې دغه روایت کې چې نیکي یو په 200 پورې بدلیږي، بل زائد دا پسې ذکر شوي الی اضعاف کثیره، تر ډېرو دوچندیو پورې. یو دوم آیات مبارکه ده مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. څو شوه؟ یو په 200. بیا اخر کې څه پسې ذکر کړي والله یضاعف لمن یشاء، تر دغه یې ورته مضاعف کوي هغه چاته چې ورته خوښه شي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیکۍ په باب باندې کله خدای متعال یو انسان ته د نیکۍ په باب کې 1000 حسنه ورکوي، یوه نیکي په 100 لکه ورته بدلوي. او موږ تاسو ته کتاب الجهاد کې بیا را روان ده چې دا فی سبیل الله چې لمونځ کې ذکر کې یو په یو کم 50 کروڑه بدلوي. صدقه فی سبیل الله چې خپل طالب په ځان یا په مرګري کې یا مجاهد په ځان یا په مرګري کې یو په ولکه ورته بدلی، ګوره یو په ولکه، خو لمونځ ذکر په یو کم 50 کروڑه ورته بدلی، بلکې تر دغه نه پسې مضاعف ده. حدیث مبارک کې راځي کوم انسان چې د حلال مال نه یوه خرما صدقه کړي، ځکه د حرامو صدقې خدای پاک نه قبلوي، یوه خرما د حلال مال نه په صحیح نیت باندې صدقه کړي، الله تعالی یې ورته لویي چې په ورځ د قیامت د غره غوندې کړي ورته 10 کروڑه خرماوي چې جمع کې غر تر جوړیږي. نو د تضعیف حد معلوم شو. یوه نیکي ده خدای پاک ورته لویي چې غر ورته جوړ کړي. نو لہذا تحدید په دغه ضعف کې تر 200 پورې نشته چې یوه نیکي په 200 بدلیږي، زیات نه. او دا فرق چې موجود ده دا د اخلاص په انداز موجود ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې د ما په صحابو مبارکینو پسې بد مه ویئ، که تاسو د احد د غره غوندې سره زر صدقه کوئ، د دې کیلو یا نیمه کیلو صدقې ته هم نه رسیږي. ګورئ دواړه صدقې دي، هغه هم صدقه ده، خو هغه یې وایي مقیده په زر هم نه کړه،
کیلو عام چې استعمالیږي په سرو زرو سپینو زرو کې استعمالیږي که په غنمو وربشو خرماو کې یوه خرما 1 کیلو صدقه کړه تا غر صدقه کو د سرو زرو بیا کوی جنسیت ته سړی فکر وکړي یوه 1 کیلو سره زر صدقه کړه تا یو غر سره زر صدقه کړه موږ یو غر سره زر د دوی 1 کیلو ته ولې نه رسیږي ځکه هغه اخلاص چې په دوی کې موجود و ایمان د مشاهدې مقام و چې بله ورځ موږ ویلې چې حضرت حارث ویلې لکه الله عرش عظیم چې په سترګو وینم لکه جنت چې په سترګو وینم جنتیان یو د بل ملاقات کوي لکه جهنم چې په سترګو وینم چې په جهنم کې دننه نارې وایي دغه ایمان داسې حد ته رسېدلی و لکه د مشاهدې حالت و اخلاص و ګناهونه نه و او د موږ هغسې اخلاص نه چې ښه تقریر و ښه بیانونه قرآن حدیث وامر ترغیب د نیک عملۍ پیدا شي هلته شیطان خبیث بیرته خپل کار سره کوي چې خلک به چې څه ښه تقریر یې وکړو که نه بیا یې شانه خپل تقریر پوښتنه کوه ما څنګه تقریر وکړو دغه عین یوه دلیل د ریا ده بیرته په خپل تقریر پسې پوښتنه په خپل عمل پسې پوښتنه په مجلسو کې ذکر کوه صحابي مبارک چې غزوه د رقاع کې تکلیفونه ذکر کړ چې پښې مو داسې تڼاکې شوې وچه او د تیرې مو تر تاولې اخر کې چې پام شو وایي چې ما خو دا خیال نه و چې زه به خپل نیک عمل ذکر کوم د بل د پویولو دپاره یې ذکر کړه خو وروسته یې پام شو چې دا خو د خپل عمل کې ذکر کړه وډار شو چې داسې نه چې په ریا شي نو اخلاص چې څومره وي د اخلاص په انداز اوس مو ویل چې اخلاص مختلفې درجې لري حسن مختلفې درجې لري نو یو عمل ده یو ته خدای پاک یو په لسه بدله ورکوي دغه عمل ده یو ته په 200 بدله ورکوي دغه عمل ده یو په 1 بل ته بدله ورکوي دغه عمل ده بل ته په یو کم 50 کروڑه یو دغه عمل ده یو ته د غرو په انداز ځکه هغه په اخلاص کې فرق ده بهر تقدیر خدای پاک د مسلمان سره د رحم معامله کې هر نیکی چې کړه الله یې ورته مضاعفه کوي تر 10 تر 200 او د نورو روایتونه تر 6 لکو تر یغو نه پسې زیات تر غرو دا یې ورته زیاتي الله تعالی او ګناه یې که وکړه سیئه بمثل هذا که الله اراده د انتقام وه چې عذاب یې ورکوو دغومره ورکوي لکه څومره چې سیئه کړې ده که تجاوز یې کوو معاف کوو یې الا ان تجاوزو بیا خو هغه یو بدله هم نه ورکوي که مزید احسان یې پسې کوو بیا یې بدي په نیکي پسې وربدله کړي نیکی بدی په نیکی پسې وربدله کړي چې اوس یارې ګناه په ځای نیکي ورته ولیکه دوم روایت کې بیا حضرت همام ابن منبه چې مخکې موږ تاسو حالي جهد تابعی ده د حضرت ابو هريره نه بیا روایت نقل کوي هلته د حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه روایت دلته حضرت ابو هريره چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم انسان چې خپل اسلام په اخلاص باندې راوړي هر حسنه چې دی کوي او د طبيعت امثالها الى 700 ضعفین لیکل کیږي او ار سیئه چې د کوله د لیکل کیږي به مصلحه او هغه ذات استثناء لحاظ به ورسره کوي چې امر کې اله ايان تجاوز الله که هغه ورته الله معاف کړم د خدای د شهید دربار سره استبعاد نشته چې الله تعالی هغه رحم ته چې وګوري ان رحمتي سبقت غضبي فغضب نه رحمت ډیر زیات ده نو حسن اسلام المرء په ایمان کې حسن د نیکو اعمالو په انداز زیاتیږي هر عمل نورانیت لري هر نور حسن ده نو چې نفس ایمان راوړ یو مرحله د حسن په سړي کې موجوده شوه بیا نو طاعاتو ته چې یو څوک بیا داسې دی چې صرف فرض کوي د هغه څومره مقام ده بیا چې څوک د هغه نه مزید په دغو فرضو کې نفلونه پسې کوي که فرض لمونځ ده نفل لمونځونه کوي که فرض زکات ده نفلي صدقې ورکوي که فرض روژه ده نفلي روژې نیسي که فرض حج ده نفلي حجونه خو هر یو فرض هم لري نفل هم لري دا چې څومره نیکي پسې کوي حسن زیاتیږي تقرب الهي زیاتیږي تر دې پورې چې د رب کریم محبوب شي
د محبوبیت مقام ته چې لاړ محبوب ته تر ډېره جرمونه مور معاف تېرېږي محب محبوب ته تر ډېره جرمونه تېرېږي لکه زه ملګري ته مثال کې وایم چې موږ زوی چې په موږ ګران وي کانکای زوی ده یو قیمتي شی مات کړي مور یې په چپلاخه وایي پلار ورته ما که خو څه کانکای د خو نه پوهېږي مات شو مات شو غټ تاوان ورکړي دنیایي خو محبوب ده که بیا بالفرض که لږ خوشکه ورغله یو چاپېړه یې ووایه خو د هغه شي بدله تر اخلي عوض اخیستن شته حسد بیا ورسره ګرځوي څه یو چاپېړه ورکړه د تعجب دپاره چې بل وارې داسې ونه کړي لیکن نور خو یې په زړه کې نه ورته ګرځوي چې تا ماته په کڼکونې دا تاوان راوستلی اوس دې ولاکه پرېږده خدای متعال د خپل دوست سره داسې معامله تر ډېره ویعفو عن کثیر ویعفو عن کثیر د ډېرو نه خو معافي کوي خو چې هغه نیسي یې په لږ لږ اعمالو خپل دوست ته تنبیه ورکوي نور بیا حسد په زړه کې نه ساتي چې په دنیا کې لږ تکلیف راوست په دغه یم هغه ګناه ور معاف کوي پر مصیبت ګناه معاف کېږي که نه معاف کېږي دا یې په دنیا کې د ده تهذیب ده لکه د هلک تعدیب ده چې ویې دا د ده تهذیب د صفایي ده چې بیرته خدای پاک ته راجع شي نور په آخرت کې د رحم معاملې دي ورسره د څو ګناهو تنبیه به یې ورکړي خو څه یې نه یې ورکړي سزا یې نه یې ورکړي هغه بیا ور یادوي دا دې کړې وه دا دې کړې وه او په دنیا کې مې په تا پرده اچولې وه په چا مې نه ولیدې په دنیا کې مې ونه شرمولې ځه اوس مې معافي خدای پاک دې د رحم معامله را سره وکړي ويعفو عن کثیر الله دې عفو معامله را سره وکړي د رحم او عفو به طلبګار یو عدل تقاضا او طلبونه به نه کوو خپل نیکي به په نیکي نظر نه ګورو ما دومره وکړه او ما دومره وکړه پرون یو مجلس کې ناست وو بیا یو رخ مخکې ما بیان وکړ بیا مړی نه بعد بیا څوک په دا مسؤلینو کې وي هغه څه خبرې وکړې د صفت په لحاظ باندې چې دا و مخکې وخت دا و اوس دا و ما ورته ویل دا به نه یادوو چې دا مو وکړه دا به اوس یادوو چې خدای پاک به دې موږ نه په دغه عظیم نعمت کې پوښتنې اوس څومره کوي ما ته مال علم نعمت را کړی د علم د خدمت موقع خدای پاک را کړی د طریقت د خدمت موقع خدای پاک ما ته را کړی ما نه به دا پوښتنه کېږي چې د دغه نعمت شکر څومره ادا کړه دا ما چې ادا کړی ده علم درس یا طریقت دا د یغه نعمت څومره حصه شکر ده دغه ته باید فکر وکړو دا نعمت صفت علم دائمي ده که د یوې ورځې ده خو موږ درس کله یې کله نه د موږ بیان کله یې کله نه د موږ ارشاد کله یې کله نه اما د رب کریم دا صفت چې موږ ته راکړی هغه خو راناخستی نه ده بیرته دغه سوچ مالې د ځان سره په کار ده چې ایمانه به الله پوښتنې نورې څومره کوي قدرت مې څومره در و خدمت یې څومره کړی